خوست کې له 1100 زده کوونکو څخه یاد ازمایښتي کانکور د مرکز او ولسوالۍ له ښوونځیو څخه واخیستل شو. یاد کانکور د پوهنې ریاست له لوري جوړ شوی و. اساسي موخه په زده کوونکو کې د ورتیا، غوړیده او د راتلونکي کانکور لپاره تیاری دی. د دې ډول سیالیو موخه او هدف همدغه دی چې دوی خپل زده کړو ته توجه وکړي او زده کړه په دوامداره توګه سرته ورسوي. هغه زده کوونکي چې زده کړو ته توجه نه وي کړې د سیالۍ کې د دوی نتیجه معلومیږي، بیا دوی زده کړې ته ښه توجه وکړي. بلخوا زده کوونکي دا ډول پروګرامونه ګټور بولي او په راتلونکي کې هم د ورته ازموینو د جوړیدو غوښتنه کوي. دغه ازموینه چې په اوس وخت کې په لاره اچول شوي دغه سالمه پای ته ورسیږي او هغه زده کوونکي چې په دې کې په لوړو نمرو راځي باید وستایل شي او په راتلونکي کې هم هیله دا ده چې د هیواد په ګوټ کې په هر وخت کې دغه ډول ازموینې ترسره شي. په هره برخه کې معلومات راټولوي او دلته خپل ذهن کې ساتي تر څو ورته په امتحان کې ګټه وکړي او دوی دې ته ډېر مثلا مطالعې ته ډېر هڅېږي. پروګرام یا دغه زده کړې د آمادګۍ لپاره یا د زده کوونکو لپاره ډېره ګټه لري تر څو د راتلونکي زده کړو لپاره آمادګي ولري، که د کانکور لپاره وي، که د نورې د پراخ مطالعه لپاره وي. دا معلومات راټولوي او د خپلې د پراخ مطالعه لپاره هر څه کوي. د یادولو ده چې خوست پوهنې ریاست د زده کوونکو د استعداد د غوړیدا په موخه په تیر کې هم ورته پروګرامونه جوړ کړي دي.